که چرته تاسو ژوندي ښخ کړی شئ نو د خپل شټ په ذریعه هنخوله قبر کوئ چې به ورسره تاسو د دوړې بچ شئ. د دې نه پس تابوت د سکونو په ذریعه د کولا وهلو او ماتولو کوشش وکئ او کله چې تاسو تابوت مات کئ نو بیا بره موجود خاوره د خپلو خپو خواته په خالي ځای کې را جمع کول شروع کئ. د دې نه پس سمدستي کینئ او مسلسل په یو مخه د برې نه راغورځېدونکې خاوره ښکته په تابوت کې جمع کوئ. د دې نه پس بیا ودرېږئ او پاتې شوې خاوره هم په زور سره لرې کئ او د قبر نه بهر شئ. د ټولو اول دی په غاښ کې د یو تیره ډریل په مدد سره یو ورکوټی شانسوری ساز کی او بغیر د اعصابو ډیمیج کولو هر څه په احتیاط سره وکي. دا سوری یې دونه ساز کړی وي چې ورسره په غاښ کې لکه د جیب شان یو سټرکچر جوړ شي. د دې نه پس په دې سوري کې قیمتي کاڼي وتوږي او پیټي کې پکې. د دې نه پس پې له پاسه دا قدرتي سیمنټ ولګولی شي چې ورسره دا کاڼي په غاښ کې مضبوط ورشي.